د خوست ولایت امنیه قومندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت له لوري د نږدې 2 میاشتو په ترڅ کې د دغه ولایت د مرکز په شمول په مختلفو ولسوالیو کې کشفي او تصفیوي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 10 میله سپکې او درنې اسلحې، زرګونه پایره بېلابېلې مرمۍ او 4 د شپې دوربینونه ترلاسه شوي. د یاد مدیریت مسؤلینو په وینا چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یې 22 کسان نیولي چې دوسیې به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د مذکورو کشفي او تصفیې عملیاتو په ترڅ کې 10 میله بېلابېله سپکې او درنې وسلې لاسته راغلي او په زرګونه پایره د پیکا او د کلشنکوف مرمۍ لاسته راغلي دي او 4 د شپې دوربینونه لاسته راغلي دي. د یادې قضیې په تړاو مو 22 کسان نیولي دي چې وروسته د دوسیې د بشپړېدلو نه به موږ عدلي او قضایي ارګانو ته رسما تسلیم کړو. امنیتي مسؤلین خوست میشتو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او دوی له ولسونو غواړي چې د ناقانونه اسلحو له ګرځولو دې ډډه وکړي. او په اخر کې د ټول ولس نه خصوصا د خوست میشتو ولسونو نه دا غوښتنه ده او تکرارا هم دا غوښتنه ده ورنه چې دوی ناقانونه اسلحې ونه ګرځوي او خدای ما کړ داسې نه وي چې هغه د موږ مجاهدین بیا دې ته مجبور شي چې موږ ورسو دغه هغه خپل اسلحې راواخلو. د یادونې ده چې په خوست ولایت کې د امنیت تامین په برخه کې د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو وخت ناوخته تصفیوي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر ناقانونه اسلحې ترلاسه شوي او په ځینو ځایونو کې د تورنو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی.